سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. بشیر وطندوست یم. He came back from America. He came back from America. دی د امریکا څخه بیرته راغلی یا راواپس شو. He is taking a walk. He is taking a walk. دی قدم وهي، دی غواړي چې پر پښو باندې ولاړ سي. Please lend me your car. Please lend me your car. هیله کومه چې ستا موټر امانت راکړه چې استعمال یې کړمه. When does it end? When does it end? دا به کله خلاص یا به کله پای ته ورسیږي. She went home. She went home. دا کور ته ولاړل یا کور ته تللې ده. How long will you stay here? How long will you stay here? ته به د څو مودې لپاره یا د څومره وخت لپاره به دلته پاتې سې یا به دلته یې. Do you have some time? Do you have some time? ته وخت لرې موږ ته چې یو غړی خلاص یې. Does this hurt? Does this hurt? دې درد کوي یا خوږیږي. I hurt my elbow. I hurt my elbow. ما خپله څنګله خوش کړله یا مې زخمي کړله. He has been studying for 2 hours. He has been studying for 2 hours. دی د 2 ساعتونو راهیسې یا درس وایي یا مطالعه کوي، ورباندې مصروفه دي. Our children like cats but I prefer dogs. Our children likes cats but I prefer dogs. زموږ ماشومانو پیشیانې خوښیږي خو زما بیا سپیان خوښیږي. زه غواړم چې سپی ولرم. The kid get hurt. ماشوم ځان خوښ کړي یا خوښ سو. Tell me about it. Tell me about it. د دې په اړه باندې راته ووایه. We have made friends with Share. We have made friends with Share. موږ د شیر سره ملګري سو یا د شیر سره انډیوالي سوله. Let me handle this. Let me handle this. اجازه راکړه چې دا حل کړم، دا مشکل خلاص کړم. It's not my fault. It is not my fault. دا زما غلطي نه وه یا زما اشتباه نه ده. دوستانو، خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که نه یاست پوه شوي کمنټ راته راکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا انډیوالانو سره شریک کړئ. انګلیسي په پښتو ژبه باندې ستاسې په کور کې ستاسې سره د بشیر وطندوست له طریقه. د خدای په امان.